شکست دې راکړو ولې بیا یې هم په زړه کې ناست یم شکست دې راکړو ولې بیا یې هم په زړه کې ناست یم هغه میدان وګټو زه یې په کاله کې ناست یم او د تهذیبونو د ګړی ګړی له جنګه خبر د تهذیبونو د ګړی ګړی له جنګه خبر څه کله ښاره چېرته ډېر لرې په غره کې ناست یم او زه هره شپه د خپل قسمت د رڼا خوب وینم زه هره شپه د خپل قسمت د رڼا خوب وینم زه هر سحر بیا د تیرو د غار په خوله کې ناست یم د وخت چلن را سره سا عجیبه چال کړی دی د وخت چلن را سره سا عجیبه چال کړی دی چې مو په پال نیولی تلی رانه پال کړی دی دغه زمونږ د الفت د ازادۍ قصه ده دغه زمونږ د الفت د ازادۍ قصه ده چې مو د یو بل دیدن هم پټ په دیوال کړی دی ملګرو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ خپرونه د غزلزار او زه یم ستاسو خپل ملګری غازي نادان قدرمنو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په غزلزار کې مونږ د مختلفو ملګرو شاعرانو سره دغه ادبي خپرونې کوو او په دغه سلسله کې مونږ ګرځو ځای په ځای باندې نن مونږ د صوابۍ د سیمې د جلسۍ کلي یو ډېر مستند شخصیت او استاد محترم چې یو نوم لري ټوله دنیا یې پیژني د هغې د ادبي هلو ځلو زیار په وجه باندې د هغې تعریف شاید زه ښه ونه کړم خو بیا هم الله دې وکړي چې هغې پرې رانه خفه هم نه شي استاد محترم ښاغلی روخان یوسفزي صاحب سره دغه پروګرام نن راجوړ دی د ملګرو ډېره زیاته غوښتنه وه چې دغه پروګرام دې د روخان صاحب سره جوړ شي د بلا مودې او انتظار نه پس نن هغې سره زموږ د ملاقات وشو په پېښور کې نن به د دې سره خبرې کوو د دې ژوند په پوښتو او ورسره به دې شعرونه هم اورو د ټول نه مخکې خو روخان یوسفزي صاحب تاسو ته ډېر زیات هرکلی او مینه په غزلزار کې ډېره مننه چې تاسو دومره د لرې نه راغلي او وخت مو وباسلو او دا ستاسو د دې د غزلزار په ذریعه باندې د دې په وساطت باندې ډېرو ملګرو سره پښتنو سره څوک چې مونږ ویني اوري ګوري هغوی سره هم چې کوم دی نو ملاقات وشو نو زما په خیال چې زه ستاسو ډېره زیاته مننه کوم ځکه چې نن سبا دا دور د یقینا چې د میډیا دور د ټوله دنیا کې هغه یو میډیا وار دغه کېږي او باید چې مونږ هم دا ذرایع چې کومې دي کومه جدید ټیکنالوژي د انفارمیشن ټیکنالوژي راغلې ده چې دا مونږ د خپلې ژبې د خپلو خلکو دپاره د خپل کلتور دپاره د خپل تهذیب دپاره او د خپلو دغه شان په نورو میدانونو کې چې کوم داسې دغه خلک دی چې هغوی څه زیار کوي څه کار کوي هغه باید چې مونږ په دې ذریعه باندې خلکو سره معرفي کړو ملاقاتونه ورسره وشي ډېره زیاته مننه روخان یوسفزي صاحب ستاسو سره زما زه ډېر وړوکی وم چې اسرار اتل صاحب پروګرام کوو هغې کې به هغې ستاسو غزلې ویلې ما ته اوس ډېر هم یادې دي ډېر رانه هېر شوي دي ځکه چې بلا وخت پکې وشو زما سره ستاسو بلا ډېر مینوال دي د هغې غوښتنې وي چې پروګرام دی د روخان صاحب سره راجوړ شي زما زړه اوس تاسو ویډیوګانې به ما کتې هغه جونګړې په غاړه به تاسو ناست وئ ډېر ښه ماحول به زړه م کېدو خو پتې نه لګي چې نصیب هم ولې نه کېدو نن ډېر خوشحاله یو چې تاسو سره ملاقات وشو ستاسو ژوند څنګه روان دی بس ژوند خو ډېر ښه روان دی او ژوند خو داسې څه دی چې نو ما یو خپل شعر راته رایاد شو چې دلته ژوند د کاڼو غرونو سره جنګ دی دلته ژوند د کاڼو غرونو سره جنګ دی تیرول که ژوندون غواړي ځان دریاب که نو دلته خو مته ژوند بس د الله تعالی ډېر لوی کرم دی ډېر لوی رحم دی او شکرګزار یم چې په دې غریبۍ کې او په دې دغه کې الله تعالی چې کوم دی نو مونږ ته دا یو دغه راکړې ده یو موقع یا یو صلاحیت دا د الله تعالی ورکړه ده چې هغه د شعر په ذریعه یا د قلم د صحافت په ذریعه باندې څومره چې کېږي نو هغه هم کوو باقي ژوند هم چې کوم دی نو د الله تعالی فضل دی روان دی بس هغه ګزاره ده او زه اکثر یو خبره کوم زما په کلي کې زما ټولو ملګرو ته دا پته ده هغوی پشي شم دا خبره کوي چې ما نن تاریخه پورې چې زه په خابت پوه شوی یم او ما چېرته دعا غوښتې ده نو زه په دې باندې قسم خورم چې ما د الله تعالی نه تر نن تاریخه پورې د دولت سوال نه دی کړی د بنګلې د موټر د ګاډي دا سوال او زه دا وایم چې دا به زه چېرته م ونه کړم تر څو چې زه ژوندی یم بس دغه یو سوال ته کوم چې الله تعالی د عزت ژوند راکړي په دې دنیا کې مو په هغه دنیا کې بس د عزت سره چې هغه خوشحاله هغه بس
چې د عزت سره چې نوي زیست روزګار کنه نو هغه مرګ او هغه دغه بیا ښه دی نو بس الله تعالی ډېر لوی رحم دی ډېر لوی کرم دی او ډېر ښه وخت پاس کېږي شکر الله دې تاسو له ډېر ژوند درکړي موږ ورته دعاګانې کوو روحان صاحب ستاسو مینوال ډیر دي بلا دنیا خلک چې هغې تاسو پیژني خو زمونږ زلمي لیکوالانو کې به داسې نوي نوي هلکان چې هغې به تاسو نه پیژني یا به ورته دا پته نه وي هغې سره لږ ځان معرفي کوي او بیا ورته دا هم ووایي چې روحان صاحب کله محسوس کړه خپلې شاعرۍ ابتدایي آغاز یې کله وکړو کومه وخت چې شعر یې ولیکو داسې ده چې زه خو د جلسه کلي یم او خپل نوم مې دیار خان دی او کورنۍ نوم چې څه ته وایي او کلمي نوم مې روخان یوسفزی دی او د کال 1962 کې زه کراچۍ کې پیدا شوی وم بلکې موږ ټول وروڼه او یو خور 3 وروڼه یو خور لکه موږ په کراچۍ کې پیدا شوي زما والد صاحب چې و هغه په کراچۍ کې په کاوز جي اینډ سنز یو کمپني و پای کې فورمین و نو بیا چې کله دا بیا په کال 1900 کې ما والد صاحب وفات شو او موږ بیا هم کراچۍ کې وو خو په کال 1901 کې چې کله دا د مشرقي پاکستان دغه را پیدا شو مسله را پیدا شو نو موږ واپس بیا خپل کلي ته رالو او د هلته نه بیا مستقل چې کوم دی نو په کلي کې ژوند جواک او دغه تر څو چې د شاعرۍ تعلق دی نو زه په ورکوټوالي نه زما دغه سره ډېر شوق و دا به ما ته ټولې زباني دغه شان یادې وي دا د مومن خان شیرینه او شیر عالم میمونه او داسې دا نورې کیسې دا هغه وخت دغه او د حجرې کلچر ډېر مضبوط و حجره کې ناسته هغه حجره کې مجلسونه او دغه نو ما به دغه سره شوق و هغې کې بیا ورو ورو ما داسې محسوسوله چې زه خو په خپل هم څه شعر میر څه ګډې وړ شعرونه به مو لیکل نو هغې سره ورو ورو بیا شاعرۍ سره دغه پیدا شو په خپله مې بیا شاعري شروع کړه او کله چې بیا په کال 1986 کې زموږ ملګری اوس چې ډاکټر دی ډاکټر محمد زبیر حسرت د ده لومبی اپاینټمنټ شو زموږ کلي ته زموږ کلي سکول چې کوم دی نو هغه میډل شو نو هغې ته هغه راغلی و په ډي ایم پوسټ باندې د هغه لومبی فرش اپاینټمنټ هلته و بیا هغه سره هغه ناسته پاسته او د هغې نه پس بیا د ساو لیکونکو مرکې سره د هغې په دی او مردان دلته بیا کلندر صاحب دی او هغه وخت حمزه بابا ژوندی و خدای دې وبخښي کلندر صاحب او وروسته خو بیا صاحب فرمان سلیم صاحب راج الشاه خټک صاحب ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب شفق صاحب ډاکټر اسرار صاحب دا ټول بیا او موږ دغه همزول یو زه مکتب عباسین یوسفزی نو موږ ټول به دغه مرکه کې د ساو لیکونکو مرکه کې بیا زموږ هغه څه ته چې هغه ادبي تربیت ویلی شي نو هلته نه بیا دا هم راته بیا لږ پته ولګېده چې ادب څه شی دی او شاعري څه شی دی سمه او افسانه څه شی دی مثال دا نور اصناف چې څومره دي نو زما په دې روزنه کې په دې کې را جوړولو کې نو زه به دا ووایم چې د ساو لیکونکو مرکې او خاص کر لکه زموږ دپاره ډېر لوی دغه استاد علامه کلندر مومن صاحب چې کوم د هغوی ډېر لوی لاس دی او دا هغه وخت نه چې کوم دی نو شاعري بیا دغه دوران کې ما یو کیسه لیکلې وه څه پکې غزلې وي یو چاربیت هم وه د ساروان کاروان په نوم باندې په کال 1986 کې یو مجموعه هغه چاپ شوه او بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو په کال 1994 کې بیا ما یو کتاب لیکلی دی جلسه جلبه تاریخي لټون هغه تاریخ دی زموږ د کلي او د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا دغه 2012 کې دغه زما کتاب چاپ شو د رڼا خوب او هغې نه پس اوس دا 2-3 کتابونه نور هم راغلل یو د سلیم راز شخصیت اور فن د اکیډمي ادبیات پروجیکټ هغې دپاره مې اردو کې لیکلی دی او بیا مې باچا خان مرکز هغې دپاره باچا خانی کیا ہے یو پیمپلټ دی او اوس بل کتاب چاپ شو پښتون کلچر کې خد و خال د کلچر پښتنو د کلچر حوالې سره او بل کتاب په پریس کې دی هغه د انمول ادبي چهرې
هغه اردو کې دی، هغه چې کوي کې اجمل صاحب، امزاد صاحب او رجل شاه خټک صاحب او رحمت شاه ساحل صاحب او سیف الرحمن سلیم صاحب، سلیم راز صاحب، عباسین یوسف دی، ایون اسرارتن هغه دغه کې شامل دی. دا چې دی سره دی هغه د ژوند او دغه باره کې کم انټرویوز ما کړي دي په ایکسپریس دغه لپاره. نو هغه داسې شخصیت نګاري ده، خاکی نه دي، شخصیت نګاري ده. نو هغه کتاب هم پرس کې دی. نو امید ده چې د لږو ورځو کې به دغه چاپ شي. او صحافت زما د خپل پیژنګلو مې ازار ده چې کوم، نو زه دا 2 شعرونه وایم چې زما پیژنګلو ده چې محبت زما ایمان دی، محبت زما کعبه ده، محبت زما ایمان دی، محبت زما کعبه ده، صحافت زما روزگار دی، شاعری می محبوبه ده. او چې نړۍ د امن کور شي، روک دا جبر ظلم زور شي، زما دغه سیاست دی، زما دغه نظریه ده. صحیح، ډېره زیاته روخان صاحب دغه پکې راته لږه واضحه کوي چې د شاعرۍ کومه ټولګه ده هغه ستاسو شته که نه؟ تاسو پکې وهم ویل خو شاید چې ما سم ما نه اورېده یا زه پې پوه نه شوم. د شعرونو خو ما تاسو ته وویل چې زما د شاعرۍ یو ساروان او کاروان په نوم لومبې هغه داسې د زیب آرټ پبلش ول چاپ کړو، خو هغې کې مصنوي د یو داستان دی، کیسه ده، څه ته چې موږ کیسه وایو، بدله چې ورته وایو. او دا هغه هم شاعري ده، څه غزل هم دي پکې، چاربیت هم ده پکې. د هغې نه پس دا په کال 2012 کې د رڼا خوب دا ټوله شاعري ده. صحیح دی، نظم او غزل دي. دې نه وروستو چې بل داسې شاعرۍ ټولګې ته هم خیال شته که نه؟ یاره ولې مې خیال نشته. شاعري خو ما دومره اوس هم شته راسره چې د یو کتاب دغه ترنه را جوړېږي. نو خو بس زمونږ ناراستي ورته ویلی شي، او څه دا ده چې کتاب هم نن سبا چاپ کول هم دغه غواړي، سرمایه غواړي. نو کتاب راسره اوس هم یو د شاعرۍ یو کتاب شته، د دې نه علاوه راسره د نثر بلا دغه پراته دي، د مقالې پرتې دي چې وخت په وخت باندې په مرکه او جرس کې یا نورو پښتو میګزینونو کې، رسالو کې کوم دغه چاپ. او دغه رنګ د مقالو نه علاوه چې کوم دی نو خاکی دي راسره او د نثر، نو هغه ځان له یو دغه کتاب دی. روخان یوسفزي صاحب ډېر ښه معلومات تاسو راکړو. ادبي ټولنې ستاسو په کلي کې کومه کیږي او ستاسو کومو سره ناستې کیږي؟ داسې ده چې زموږ په کلي کې خو ادبي ټولنه چې کومه ده هغه مخکې ما یو د ساو لیکونکو مرکې یو څانګه هلته پرانیستې وه، لومبۍ ابتدا مدینه کړې وه. او د هغې نه پس چې کوم دی نو زمونږ هلته اوس عباسین ادبي جرګه چې زه د هغې ملګرو مینه د هغې وي چې ته تر څو ژوندی نو ته به د دې صدر یې. او د هغې نه علاوه زمونږ بیا په دې صوابۍ کې د هیواد پښتو ثقافتي جرګه ده او کام کلم، نو هغلته ما کله کله میاشت کې دغه کې اجلاسونه کېږي. او موږ خپل هم چې کوم دی نو کله 15 ورځې پس او کله میاشت پس تنقیدي اجلاس چې کوم دی نو هغه را جوړو، هغه دغه کوو. صحیح دی جی. روخان صاحب دا راته ووایي چې زمونږ ځوان کل چې کومه دغه هلې ځلې کوي، دغه کتابونه چاپ کوي، څه فکر کوئ دوی پښتو ادب له ګټه ورکړه که زیان یې ورته ورسوي؟ یاره داسې ده چې د هر څیز دوه اړخه وي، مثبت او منفي اړخونه وي. دا خو ډېر ښه کوشش دی دې سره، خو لکه زمونږ ژبه او زمونږ ادب د هغې ذخیره زیاتېږي. خو زه به یو خواست دا وکړم چې په معیار باندې سمجوته نه ده پکار. زمونږ نوی کول چې کوم دی نو دوی د دې دپاره نه ده چې یاره زر په شارټ کټ باندې زر چې کوم دی نو یعنې کتاب سره او دغه سره لکه د خوشحال بابا په وخت کې یا د رحمان بابا په وخت کې یا د حمید بابا زمونږ کلاسیک شاعران چې دي چې هغه نن نومونه دی په خپل وخت باندې چې کوم دی نو کتاب نو چاپ. اوس دې دور کې لکه مطلب دا دی چې زمونږ اندیش شمس القمر صاحب د خدای وبخښي د هغه کتاب د هغه د مرګ نه پس چاپ شو. نو داسې نور نو مطلب دا چې د کتاب په چاپ کولو کې ښه خبره ده، خو باید چې لږ غوندې د خود اختصابۍ نه او د خود تنقیدۍ نه کار واخیستی شي چې په هغې کې که په خپله سړی نه پوهېږي بل چاته د خپله شاعري یا دغه کېدي چې هغې دې کې ما ته انتخاب وکړه، نو دغه سره به لږ غوندې ځکه چې نور اوس خو داسې د مقابلې دور دی. بل دا دی چې لکه خلک ګوري بېګا، زه به تاسو ته خبر وکړم، بېګا مونږ په صوابۍ کې مشاعره کړې وه او موږ دا پابندي لګولې وه چې د زلمي شاعر نه علاوه پکې بل څوک شعر نه وي. کمپیرنګ یې ما کړو
خو ما پابندي له دا پابندي مو مخکې نه لګولو. پای کې د بونیر نه یو ځای بل ځای نه صرف بغداده دانش پکې مشر میلمه و، هغه مو راغوښتی خو هغه ما ورسره خاندل مې تم په ظلمو کې که نه ما دومره دغه نه سینیر نه جونیر نو هغه پکې مشر میلمه مو. مطلب مو دا دی چې موږ دنیا ته خلکو ته وښیو چې زمونږ نوی نسل زمونږ زلمی کول چې کوم دی دا خو ماشاءالله ښه تعلیم یافته نسل دی، د انټرنیټ دور دی، په دې ټولو څیزونو پوهېږي. خو به دغه یو خاص وکړم چې دا ښه خبره ده، دا هلې ځلې چې کېږي سیمینارونه کېږي مشاعرې کېږي او خاص کر په سوشل میډیا لکه تاسو غوندې ځوانان چې دا خدمت کوي دا دغه کوي نو دا زما په خیال چې یو ډېره ښه د دې سره ژبې له چې کوم دی نو ډېر لوی تقویت او کلچر ته زمونږ او دنیا هم تم پته لګي چې یاره د پښتنو نوی نسل چې کوم دی هغه د خپلې ژبې سره او د خپل دغه سره دغه دی مته ولاړ دی او پوهېږي چې د خپلې ژبې او د خپل کلتور څه خدمت وکړي. دا ښه خبره ده. صحیح دی. دا راته ووایي صاحب روخان صاحب چې څنګه کولی شو چې د پښتو ادب نور هم مضبوط کو، په دې نورو ژبو باندې حاوي کو، دې دپاره بیا ځوانانو ته تاسو څه پیغام لرئ چې هغوی داسې کارونه ونه وکړي؟ داسې ده چې ما تاسو ته ومو چې یو خو زموږ دا چې کوم د جدید انفارمیشن ټیکنالوژي دور دی د دې نه کار والو خو د ژبې د ترقۍ د پرمختګ دپاره هغه په علمونو کېږي چې هغې ته موږ مختلفو علمونو چې کوم دی نو خپلې ژبې ته راوړو. لکه مطلب صرف زموږ زیات زور په شاعرۍ وي. په کار دا دی چې موږ د نثر طرف ته، د تحقیق طرف ته، د تنقید طرف ته، د دې نه علاوه چې کوم دی نو د دنیا نور چې کوم علمونه دي چې هغه موږ خپلې ژبې ته راوړو. لکه که موږ سره خپله څه نشته هغه فیض احمد فیض یو خبره کړې ده، هغه وایي چې کله په ما باندې د شاعرۍ یا د هغه څه جمود راشي نو چې زه سوچ وکړم چې یاره ما سره څه نشته نور که د نورو دنیا سره خو به څه که نو زه بیا اکثر ترجمو ته کښېنم. نو باید چې موږ د نورو ژبو نه ترجمې وکړو، ژباړې وکړو، هغه راوړو، علمي څیزونه راوړو او چې هغه موږ سره په پښتو کې وي. نو دغه نثر باندې چې کوم دی نو زیات نثر طرف ته تلل غواړي چې موږ نثر ولیکو او هغه نثر کې چې کوم دی نو داسې نه مته ښه علمي معیاري او تحقیقي څیزونه چې کوم دي چې د دې وخت د موجوده وخت د تقاضو خیال وساتلی شي چې موږ دا وخت موږ نه څه غواړي، د څه ضرورت دی. نو باید چې دغه زموږ دا نوی کول ما چې څنګه ذکر وکړو دا خو ماشاءالله ډېر ایجوکیټډ لکه ښه تعلیم یافته باخبره زلمي دي. نو دی نه موږ دغه لرو ځکه چې موږ کوم مشران دي چې خپل کار کړی دی څوک چې کوم دی نو اوس هغه عمره دغه نشي لرلی. خو دا دور چې یو دور او یو نسل راځي بل نسل ته چې کوم دی نو ځای پرېږدي او دغه نسل ته پکار دي چې هغه خپل روایات او خپل دغه باندې مخ پړوان دی لاړ شي. کم ځایونه چې کم کمې محسوسېږي نو موږ سره اوس هم زه دا وایم چې لکه پښتو کې موږ سره د نثر خاص کر د علمي نثر تحقیقي نثر څه ته چې په صحیح معنو کې د علمي نثر ویلی شي چې هغه ته وګورې تا ته څه علم درکړي نو دغه ضرورت دی. که موږ سره خپل نی نو باید چې موږ د نورو ژبو نه چې کوم دی نو ترجمې وکړو. صحیح دی. روخان صاحب اخري تپوس کوم بیا به شعرونه اورو زموږ ملګري شعر سره هم ډېره مینه ساتي. ستاسو قیمتي خبرې دي خو ستاسو وخت هم قیمتي دی. بلا کتابونه مو چاپ کړه، هلې ځلې مو کې پریس کې هم کارونه وکړو، انټرویوګانې مو کې د بلا زمانې نه کار کوئ، مطمئن یې خوشحاله یې په دغه خپل کار که نه د دغه ولس نه خوشحاله یې که نه؟ یاره ولس خو نه خو زه ډېر خوشحاله یم ځکه چې زه دا وایم چې لکه دا څه چې دي دا چې روخان یوسفزی خلک پیژني او روخان یوسفزي دومره څوک عزت کوي که هر چېرته لاړ شو نو دا د دې ژبې د دې پښتو او یا مثال د دې چې موږ داسې کلم سره کرښې مرښې راښکو د دې برکت دی. نو د ولس باقي تر څو پورې چې تاسو د نور د مطمئنتیا خبرو وکړو نو کله چې یو شاعر ادیب یو لیکونکی مطمئن شو نو به د جمود ښکار شو دی ودرېدو. لهذا زه په دې نه یم مطمئن ما چې څه کړي دي نو زه دا یم چې دا ما هېڅ نه دي کړي. زه غواړم چې وایم چې ماله د خدای دغه وس راکړي ژوند راکړي چې زه وایم چې زه نور څه وکړم او کله چې یو تخلیقکار ووایي چې زه مطمئن دی مطمئن شو دی نو هغه زما په خیال چې بیا به یو ټکی مو نه دي کړي. لهذا د اطمینان هغه خبره نشته چې زه په دې څه البته چې څه مې کړي دي دا اوس ښه دي بد دي د دې معیار څه دی دا تاریخ او یا د وخت چې کوم اوس مثال د دغه د نقادان دي دا د هغوی فیصله به هغوی کوي. زه دغه باره کې څه نه وایم چې کنې ما توره کړې ده یا ما دغه کړی دی. هغه خو وخت په خپله چې کوم دی نو دا زمانه یو چاڼ دی په خپله هغه چاڼ کوي او چې کوم څیز دغه کېږي نو هغه لر کېږي.
نو هغه رنګ مطمئن نیم او غواړم چې نورم چې کوم دی نو د خپل ژبې ته د خپل کلتور ته او د خپل ولس ته د دې چې کوم دی نو چې زما نه څومره کېږي چې هغه خدمت د نورم وکړم. صحیح ده جی، ډېره زیاته مننه کوو. ډېر ښه معلومات تاسو راکړه د خپل ژوند فن او شاعرۍ په اړه. روخان صاحب زموږ ملګري د شعر او ادب سره ډېره زیاته مینه ساتي، بیا ستاسو د شعر مینوال ډېر زیات دي. نو زه به دلته یو فرمایش هم کوم که هغه هم راله پوره کړو، خو لا ښه ده. دا ما چې کوم غزل نه یو دوه شعر وویله دغه او باقي به ستاسو په خوښه باندې ورو. نو بس هغه لومبې ته ووایو نو ما ته دې رایاد هم کړو. هغه به درته لومبې ووایم چې د وخت چلند را سره دا عجیبه چال کړی دی. د وخت چلند را سره دا عجیبه چال کړی دی چې مو په پال نیولې تلې رانه پال کړی دی. او ګل د ورخاړي خلک مات کودي کې ولې کړي، ګل د ورخاړي خلک مات کودي کې ولې کړي، دا په مانن یوې ماشومې جنۍ سوال کړی دی. او دغه زمونږ د الفت د ازادۍ کیسه ده، دغه زمونږ د الفت د ازادۍ کیسه ده چې مو د یو بل دیدن هم پټ په دیوال کړی دی. او د ګلدرو ګلونه ټول مو په لمبو سوي دي، د ګلدرو ګلونه ټول مو په لمبو سوي دي، ځکه مې ګل نه په صادر نه په رومال کړی دی. او دا مو د مینې روایت، دا مو دستور د وفا، دا مو د مینې روایت، دا مو دستور د وفا، منګه ټول عمر له تاوان په شین کې خال کړی دی. او درنګ ته کېدی شي چې د ژوند د زړګي سر اوچوي، درنګ ته کېدی شي چې د ژوند د زړګي سر اوچوي، روخان ځمکه پړسېدلې اسمان ټال کړی دی. ډېر ښه. روخان صاحب ستاسو یو بل غزل و چې هغه میدان وګټو زه یې په کاله کې ناست یم، که درته یاد وي؟ څو شعرونه چې شکست یې راکړو ولې بیا یې هم په زړه کې ناست یم، شکست یې راکړو ولې بیا یې هم په زړه کې ناست یم، هغه میدان وګټو زه یې په کاله کې ناست یم. او د تهذیبونو د ګړی ګړی له جنګه خبر، د تهذیبونو د ګړی ګړی له جنګه خبر، څه کله ښاره چېرته ډېر لرې په غره کې ناست یم. او زه هره شپه د خپل قسمت د رڼا خوب وینم، زه هره شپه د خپل قسمت د رڼا خوب وینم، زه هر سحر بیا د تیارو د غار په خوله کې ناست یم. او زما په ذهن ستا د زلفو صادري تصور، زما په ذهن ستا د زلفو صادري تصور، داسې راخور دی چې د روز هم تیاره کې ناست یم. ډېر زبردست. روخان صاحب نوي هم څه لیکلي دي، راته ووایي. نوي خو موبایل لیکلي خو چې څه راته اوس رایادېږي چې یو د څه خبرې انتقام رانه جهان اخلي، د څه خبرې انتقام رانه جهان اخلي، ځمکه یې واخیستله اوس رانه اسمان اخلي. او موږ له هېڅ چا نه د وفا امتحان وانخیسته، موږ له هېڅ چا نه د وفا امتحان وانخیسته، دا خلک موږ نه ولې بیا بیا امتحان اخلي. او موږ له هېڅ چا نه د وفا امتحان وانخیسته، دا خلک موږ نه ولې بیا بیا امتحان اخلي. او واعظه تا د ښایستونو زور لیدلی نه دی، واعظه تا د ښایستونو زور لیدلی نه دی، دا د سړي نه ګورې دین اخلي ایمان اخلي. دغه یو شعر پکې نور ونه یادېږي خو مقطع راته به رایاده شوراله چې دا روخان ته دا یو روایت د پلار نیکه پاتې دی، روخان ته دا یو روایت د پلار نیکه پاتې دی، په دنیا اور پورې کوي خواږه یاران اخلي. ډېر. او بل یو غزل به درته ووایم چونکې دغه دی د ښار سره تعلق لري چې بدل شي د سړي سوچه فطرت په ښاریه کې، بدل شي د سړي سوچه فطرت په ښاریه کې، ډېر شوی دی اشنا مصنوعیت په ښاریه کې. او دا ځکه د ښار نوم مې لکه ښار په زړه کې ښخ شي، دا ځکه د ښار نوم مې لکه ښار په زړه کې ښخ شي، ما هم کړی یو ځلو محبت په ښاریه کې. صادرې زر زما د اوږې کوسکو راته وایي ډېر بد لګي د کلي دا عادت په ښاریه کې. او قدم په قدم وینم دوزخ د لږو تندو، قدم په قدم وینم دوزخ د لږو تندو، قدم په قدم وینم جنت په ښاریه کې. او ارڅوک ورته منګه خپله وینه خوله ورکړه، ارڅوک ورته منګه خپله وینه خوله ورکړه،
پیدا نشو زمونږ قدر قیمت په خاریه کې. ډېره مننه. نور درته څه روخان صاحب نظم که درته یاد دي شعرونه؟ نظم خو داسې یو شوش که په کرایه شو راته یو استراب نظم دی چې ما د خپل ذات ګنبد کې ډېرې چغې وویستلې. ما د خپل ذات ګنبد کې ډېرې چغې وویستلې. ما د وجود د سماعت ورونه وډبول. ما د احساس د بصارت په خوله کې ځان ورکړو. ما د وجدان په تندي ډېر چکونه ولګول. په دې امید چې له دې شوره مې دا تن خلاص شي. په دې امید چې له دې اوره مې دا سر بچ شي. زه د سکون د خدای د کور په تکل وتم، خو د انسان د مملکت سرحد ته ورسېدم. ما د تاریخ د تهذیب ټولې شګې، ما د تهذیب شګې ټولې چاڼ کړې، داسې هغه مصرا نغل کېږي. ما د ادم کپره وموندلې، هغه دغه رانه تسلسلونه کېږي، نظم اردو هغه نه دی، یاد راته نه دی. خیر دی. ما د انسان د ثقافت کپره وموندلې. هغوی زما وړاندې کچکول ونیو، ما د هغوی مخ ته کاسه ونیوه. ما د هغوی کچکول ته ډېر وجړل، هغوی زما کاسه کې اوښکې توی کړي، ځکه چې شور زمونږ د یو کلي و، ځکه چې اور زمونږ د یو کال و. نو دا نظم لږ دې کې څه مصري پکې رانه پاتې شو، خو دغه راله ډېر زبردست دی، ډېر ښکلی خیال او فکر و پکې. روخان صاحب ستاسو یو داسې غزل چې هغه تاسو ځان سره زمزمه کوئ او ستاسو خوښي که هغه مو راته ویلو، ډېره زیاته مننه. نو دا د چې تخلیق خو ټول د سړي اولاد وي او په اولاد کې خو فرق نه کېږي، خو بعضې پکې داسې وي چې نیازبین هم وي، که داسې ډېر خوښې وي. خو زما خو دغه وي، خو بهرحال زه به درته دا یو غزل ووایم چې هر ښکلي ته وایم ستا دلبر یمه، هر ښکلي ته وایم ستا دلبر یمه، خدایه دا په کومه بلا سر یمه. ډېر ښه. څه که محل نه یمه کنډر یمه، څه که محل نه یمه کنډر یمه، زه هم د چا کور او د چا ور یمه. ډېر ښه. او ما د غریبۍ خوره خوړی نه شي، ما د غریبۍ خوره خوړی نه شي، اوسپنه خو نه یمه سره زر یمه. ډېر ښه. او سر ګاڼه کوم خو څادر نه بایلم، سر ګاڼه کوم خو څادر نه بایلم، زه د پښتني ټاټ جوارګر یمه. ډېر ښه. او یا زما رقیبو ګوړې مه ویشئ، یا زما رقیبو ګوړې مه ویشئ، تندر که نیولی یم خو نور یمه. ډېر ښه. او زر د خپل احساس په مری غلی شم، زر د خپل احساس په مری غلی شم، شکر دی په ځان خو زورور یمه. او ما باندې یارانو کرښې مه راښکئ، ما باندې یارانو کرښې مه راښکئ، زه خو د هر چا یم پېښور یمه. او دغسې ټوټې ریزه ریزه ښه یم، دغسې ټوټې ریزه ریزه ښه یم، هر چا ته به ما ویل چې غر یمه. او یو د کلي خلکو ته روښان نه شم، یو د کلي خلکو ته روښان نه شم، نور خو بهر نور یم هم نور یم. ډېر ښه، ډېر زبردست روخان یوسفزي صاحب، ډېر ښه کلامونه تاسو ویله. خو چونکې زمونږ ستاسو کلام سره ډېره مینه ده، مینه وال هم ستاسو د کلام سره مینه ساتي، هغوی به بیا هم ماته وایي چې یاره بیا دې پروګرام وشي. نو اخیره کې یو خواست کوم چې یو غزل دې شي، یو څو شعر دې نور شي، ډېر په معذرت سره تاسو رانه خفه نه شئ. زه د چا نومونه په لاسونو باندې نه لیکم، زه د چا نومونه په لاسونو باندې نه لیکم، دا د کور خبرې دیوالونو باندې نه لیکم. ما پښتون قلم د زړه په وینه کې ډوب کړی دی، ما پښتون قلم د زړه په وینه کې ډوب کړی دی، زه پخه پښتو کچه رنګونو باندې نه لیکم. او زه د هسې نه سبا ورته په سرو سترګو بیا جاړم، هسې نه سبا ورته په سرو سترګو بیا جاړم، ځکه اوس نیټې په تصویرونو باندې نه لیکم. او زه د خپلې برخې د غزل د ځمکې خان یم، زه د خپلې برخې د غزل د ځمکې خان یم، لیکم خو په زلفو رخسارونو باندې نه لیکم. او هغه به خود را پرېوتو د هغه چال غلطو، هغه به خود را پرېوتو د هغه چال غلطو، ما به یې څه جواب کوو د هغه سوال غلطو. او هغوی به خامخا په دغه جنګ کې ماتې خوړه، هغوی به خامخا په دغه جنګ کې ماتې خوړه، د چا په لاس کې توره پسه د چا ډال غلطو. او دا که نن نه وي نو سبا به یې دنیا ومني، دا که نن نه وي نو سبا به یې دنیا ومني، زما او ستا منځ کې ولاړ کچه دیوال غلطو.
او دی به د ښار په سوداګرو خپل ایمان خرڅوي دی به د ښار په سوداګرو خپل ایمان خرڅوي زما په هکله د یارانو دغه خیال غلط و او روښانه خود به مو د بخت ستوري د لاسه وتل روښانه خود به مو د بخت ستوري د لاسه وتل یو مو پالګر غلط و بل زمونږ پال غلط ډېر زبردست ډېره زیاته مننه کوو روښان یوسفزي صاحب په اخیره کې زمونږ دغه ولس ته زمونږ دغه ځوان کول ته څه پیغام لرئ؟ نو بس پیغام خدا دی چې د حمزه بابا یو شعر دی چې جام دی نوی وي زاړه شراب پکار دی په تازه بندش کې زوړ مضمون پکار دی آینه د ننني تهذیب دی ښه ده خو جوهر پرې د ساده پرون پکار دی نو پکار دی چې زموږ دا نوی نسل چې خپل صلاحیتونه خپل علم خپله پوه ځکه چې دا ژبه موږ وایو مورنۍ ژبه نو د مور په بچي باندې حقي هغه کمالداره دی او که غریب دی که کشر دی که هغه مشر دی یا تور دی که سپین دی که هغه انپړ دی او که تعلیم یافته دی نو باید چې د دې خپلې مورنۍ ژبې د خپلې خاورې د خپل ولس د خپل قام دپاره چې کوم هغه الله تعالی څه صلاحیت څه علم ورکړی وي نو هغه یو شعر دغه دی که نه چې غیر ژبې زده کول که لوی کمال دی خپله ژبه هېرول بې کمالي ده نو کمال به دا وشي چې موږ نور علمونه نورې ژبې مو زده کړو نور مته ترقي وکړو په هر دغه کې ورسره د خپل ولس د خپلې ژبې د خپل کلتور د خپل قام ځکه چې دا په موږ یو فرض جوړیږي نو باید چې زموږ نوی نسل ځکه چې د نوي نسل ما ته خپل یو شعر رایاد شو چې روښانه څنګه به د وهمونو جال نه روانېږي چې نوی کول مو نن په پوله د شعور ولاړ دی نو دا اوس نن ډېر ښه دغه دی نو باید چې دی دغه خپل صلاحیتونه خپل علم او خپل کار چې کوم دی که نه دې سره د خپلې ژبې د خپل ولس او د خپل قام دپاره هم څه وخت وباسي څه لیکلو کې چې ساره هنر خدای ورکړی دی نو هغه پکار دی چې د خپل ولس او د خپل قام دپاره د بلکې د انسانیت د خیر ښېګړې دپاره کول هم انسانیت دپاره هغه پکار راولي ډېره مننه سرجي ستاسو ډېره زیاته مننه کوو چې خپل قیمتي وخت نه موږ له دغه لمحې راکړي ډېره مننه الله مو راوله بیا راشه او تاسو وختي جونګړې ذکر وکړو انشاءالله که ژوند به هلته به مو راغواړو کلي ته به مو راشي او جونګړه به وګورئ او هلته چې کوم دی زموږ کلی به وګورئ نو خدای مو راوله هر کله بس چې کله دغی انشاءالله ډېره مننه قدرمنو دا و موږ سره استاد محترم ښاغلی روښان یوسفزی صاحب تاسو واورېدو د دې په ژوند او فن او شاعرۍ باندې ورسره خبرې وشوې او دغه ده چې دغه د ادبي محفلونو نه چا زړه نه غواړي چې بس یې کي روښان یوسفزی صاحب په هغه لیکوالانو کې دی چې دغه یوې ناستې هېڅکله هم د دې د فن او شاعرۍ په هکله پوره نه ده دغه ناستي به بیا هم کېږي تر بلې مرکې مو په الله سپارم په هر ځای کې چې د خپل مور او پلار خیال ساتئ زموږ استاد محترم ښاغلی روښان یوسفزی صاحب او غازي نادان په دعاګانو کې یاد ساتئ د خدای په امان